د ډېر قدرمن زمونږ د خیبر پښتونخوا د یو ډېر چابک صحافي دانشور شمس مومند صاحب د کتاب پښتونخوا کې وسایل ریسورسز آف پښتونخوا په دغه لانچینګ سرمني یا مخکتنه کې ټولو راغلو ښاغلو ته هرکلی وایم د ژوند د کمې شعبې د کم بخش د کم فیلډ سره چې تاسو تعلق لرئ دا که زمونږ سیاستمدار دي دا که صحافیان دي دا که ادیبان دي دا که ټولنیز فعالان دي ټول په خیر راغلی ستړي مه شئ هم د دغه مومندو د لړۍ د کړۍ یو بل شاعر زمونږ غزل مومند صاحب لیکي چې په تمام کلي کې یوه سترګه بیډاره نه وه په تمام کلي کې یوه سترګه بیډاره نه وه چا پورې مخ نه و د چا سره هنداره نه وه او زما تړلو ته زنځیر هم په پور راوړی زما د قاتل توره پردی وه خو بیکاره نه وه او موږ قاتله خاموشي هیڅ چاته نه ماتوو خو ستا خبره به خالي له انتشاره نه وه شمس مومند صاحب چې کومه دغه تنقیدي او تحقیقي لیکنه کړې ده حقیقت دا دی چې په پورا پښتون وطن کې یوه قاتله خاموشي مخې ته راځي دغه خاموشي ماتول دغه جمود له د قلم په زور باندې دغه لوی تالاب ته یوه ګیټۍ ورچول زه دا د پښتون بچي په حیث باندې د شمس صاحب دغه کار او زیار ته سلام کوم حقیقت دا دی د دغه کتاب یو څو پاڼې اگر چې ما پوره ونه کتی شو زه بهر ومه چې ما وکتې تاسو یقین په خدای وکئ چې زما د دې زړه دنده هغه یو قسمه زلزلې پکې راغلې ډېر زیات درد ما ته په دغه خبره باندې محسوس شو او تسکین منیروال صاحب د خدای وبخښي چې ناپوهي څه پاچاهي ده پوهه څومره لوی غضب دی نو په دې کتاب کې شمس صاحب د پوهې ورکولو یوه هڅه کړې ده او هر هغه ځوان چې هغه د دې خاورې بچی وي پیغله وي مشر وي او دغه کتاب یې ولوستو نو هغه به په دې باندې پوه شي چې زمونږ هغه وطن چې هغه زمونږ د عام وګړي د خوشحالۍ سبب ګرځي د هغې جغرافیه او وسایل هغه زمونږ دپاره د ضلالت او د اذیت سبب جوړ شوی دی دا د دنیا په تاریخ کې یوه ډېره ناشنا خبره ده دا نه عقل مني نه شعور مني نه دانش مني نه انسانیت مني چې زما سر سپین زما په ضد باندې استعمالیږي په دې کتاب کې یوه خبره د تحقیق په بنیاد باندې ده او بیا شمس صاحب هغې له په یو اسان ډول باندې صحافتي ژبه ورکړې ده چې دا لیمن ته ورسي اگر چې علم یو ډېر لوی سمندر دی ډېرې خبرې نورې هم په دې کې کیدای شوې خو شمس صاحب چې کومه احاطه کړې ده زه دا ګڼم او دا به مې التجا وي د افسر افغان په حیث باندې دلته که دانشوران ناست دي که سیاستمدار ناست دي که د میډیا ملګري ناست دي نو مهرباني وکئ چې دغه کتاب موږ په خپله هم ولولو دا موږ خپل پارلمان ته هم ورسوو او الیکشن هم را روان دی نو چې منتخب غړي چې راځي چې هغه په دې باندې پوهه وي نو بیا به دا نه وي چې په پارلمنټ کې به زما نماینده ناست وي خو هغه به زما ترجماني نشي کولی ځکه چې هغه زما په وسایلو نه دی پوهه نو هغه به زما د مسایلو نه څه خبر شي به هر حال زه په دې کتاب باندې خبره نه کوم خو د شمس صاحب په خپله لیکنه کې هغه خبره چې د ابراهیم علیه السلام په اور باندې هغه مرغۍ به راتله په مخوکه کې وایي اوبه راوړې اگر چې هغې اور نشو وجلی خو هغه به په دغه صف کې ولاړه وي چې هغه د اور وجونکو په قطار کې ځان شمار کې شمس صاحب یقینا چې تاسو په دغه هڅه کې کامیاب شوي او ډېر لوی احترام درته لرو چې زمونږ هغه دردونه هغه غمونه چې هغه په بنیادي توګه باندې په پارلمان کې چې څوک کینی او قانون سازي کوي د هغو کار دی خو هغه تاسو راړغولي دي د هغو ذهن ته تاسو یو نوی شیک یا یو نوی ډق ورکړی دی زما په خیال دا یو ډېره لویه کامیابي ده خدای دې وکړي چې دا کتاب مونږ ولولو او دا کتاب مونږ هغه چاته ورسوو څوک چې په رښتیا معنو کې د دې په بنیاد باندې د خیبر پښتونخوا او د پښتنو تقدیر بدلولی شي د دغه کتاب څښتن چا چې دا لیکلی دی هسې نه چې په دې اړې ګړې کې رانه د واده رازلمی پاتې شي په اخره کې دی وایي چې زه خبره نه کوم دا نور به اورو شمس مومند صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه موږ سره خپله لنډه خبره شریکه کړي ډېر قدرمن شمس مومند صاحب ستا او په پرزیډیم کې ناستو د ټولو ډېرو درنو خوږو مشرانو سیاسي عمایدینو زما ملګرو دوستانو د ډېر لرې لرې نه راغلي ستاسو ټولو مننه ادا کوم شکریه ځکه ادا کوم چې دا یو ډیبیټ کریټ شو
یو خبره شروع شوله چې اصل کوم زما مقصد دی د څه مقصد دپاره چې دا کتاب لیکلی شوی دی بیسیکلي نو هغه هم دا وه چې عامو خلکو ته دغه پوهه میلاو شي. 20مه صده دی ما نه بعضې خلک دی په میډیا باندې به دې تپوس کوي چې دا کتاب دا موضوع دې څنګه انتخاب وکړو دا دې ولې لیکو. نو زه ورته وایم چې په دې 20مه صدۍ کې صرف په تشو نارو سرو باندې او په چغو باندې حق چاته نه میلاویږي چې چا سره هم په عالمي فورم باندې یا په یو ډیپلوماټیک فورم باندې خبره کوي په پارلیمنت کې خبره کوي نو په کار دا ده چې تا سره دی دلیل او ثبوت او اعداد شمار در سره نو هغه اعداد شمار زمونږ سره نه په دغه سوچ او فکر باندې ما یو وړوکی غوندې کوشش کړی دی یو ستړی مې کړې ده څنګه چې سره ما ویل ما په دې خپلو خبرو کې په دې کتاب کې لیکلي هم دي د علماو نه اورو چې کله ابراهیم علیه السلام چې دی نو اور ته غورځې کېده غورځولی شو نو یو مرغۍ به چې دی د بره نه راتلله او په خوله کې به یې اوبه راوړې او په هغه اور د پاسه به یې اچولې